سلامونه. راځئ نن په جی ډي پی بحث وکړو چې جی ډي پی څه ته وایي. جی ډي پی معنا ګراس ډومېسټک پروډکټ، یعنی ناخالص کورنی تولید. ناخالص کورنی تولید په دې معنا باندې چې په یو کال کې په یو هیواد کې دننه څومره توکي یا څومره خدمات، په دې شرط چې دا فینیشډ توکي یا فینیشډ خدمات اوسي، هغه عرضه کېږي او د هغې هغه پولي ارزښت ته، د هغې هغه مارکیټ ویلیو ته چې د جی ډي پی ویل کېږي. اوس بله پوښتنه د فینیش ګوډز ده چې فینیش ګوډز یا فینیشډ سرویسز څه ته وایي. راځئ مثال درکو. ګورئ، فکر وکړئ یو سټور دی، په دې سټور کې زه د کالي خرڅوم، کالو ماشین خرڅوم یا سپین پکې خرڅې، مساج خدمات هم دي چې فزیکي شی نه دی وبخئ، دا عکس لږ خطري دی د مساج. نو زه چې هر شی خرڅوم، کمپیوټر خرڅې، بل څه خرڅې، دغه برقي جارو خرڅې، موټر خرڅې، دغه ټول خو ته یعنې لیست کې به ځان سره دا چې ته لیست کې او د کال په آخر کې څومره پیسې تا ته راغلي دي، څومره مجموعه درته راغلي دي په یو کال کې، فکر وکړئ دا جی ډي پی دی. دا د یو سټور مثال مې درکړلو. راځئ یو بل مثال درکوم. ما مخکې ویلي چې جی ډي پی د فینیش ګوډس او خدماتو یا هغه د مارکیټ ویلیو ده که نه. مارکیټ ویلیو په دې معنا باندې چې کوم خدمات یا توکي چې ته خرڅې او هغه چې څومره ارزښت لري، یعنی دغه پولي ارزښت چې لري، د پیسو ارزښت لري، دا جی ډي پی ده. راځو په مثالونو کې تاسو ته وایم. مثلا هغه توکي چې بیا نه خرڅېږي یا بیا یو بل شی نه جوړېږي، هغې ته فینیش ګوډس وایي. مثال یو نانوایوان که چېرته هګۍ او شودي واخلي خو دا ترې بل شی جوړوي، دا ګوره د خرڅون یا دغه د دې کمایت چې دی دا په فینیش ګوډس کې نه راځي، دې ته به انټرمیډیټ ګوډس وایي. یعنی هغه توکي چې د هغې نه بل څه جوړېږي هغه انټرمیډیټ ګوډس دي. ګورئ، خو که دغه هګۍ یو مېرمن واخلي، یو څه ترېنه پاخه کړي په کور کې، یا یې وخوري یا یې جوش کړي، نو دا بیا فینیش ګوډس دي. همدا هګۍ د ننوۍ دپاره فینیش ګوډس نه دي، انټرمیډیټ ګوډس دي. خو د یو مېرمنې دپاره، د یو خاله دپاره چې دا اخلي، نو دا بیا څه دي؟ فینیش ګوډس دي ورته، یعنی آخري کار کوونکی دی یو تولیده. خو که یو بل څه د جوړی او آخري نه، هغه بیا همغه ګوډس بیا د څه ګرځي؟ انټرمیډیټ ګوډس ګرځي. راځئ یو بل ډول ګوډس هم درته معرفي کوم، یا بل ډول توکي چې خپله فینیش ګوډس دی، یعنی تی اخلي، تی آخري کار کوونکی کنزیومر یې، خو د دې په وسیله بیا داسې نور توکي لاسته راځي چې هغه هم فینیش ګوډس بلل کېږي. یعنی دا خپله فینیش ګوډس راپاسېږي او داسې نور تولیدات یا حاصلات منځته راوړي چې هغه فینیش ګوډس بلل کېږي. مثلا یو ټراکټور دی، ټراکټور چې تا له بازار څخه واخیستو، د دې دغه پیسې په جی ډي پی کې حسابېږي. تی کار کوونکی دا کاری په ټکي دا فینیش ګوډس کې حساب شلو، تی آخري کار کوونکی واده خستو. خو دې نه ته نور حاصلات کې دا په ټکي چلی، دې نه کدو لاسته راوړي، کچالو لاسته راوړي، غنم لاسته راوړي، وریجې لاسته راوړي. یعنی یو فینیش ګوډس نه چې کله نور فینیش ګوډس لاسته راشي، نو بیا دې ته کیپیټل ګوډس په اقتصاد کې ویل کېږي، چې دا هم ډېره مهمه نوعه ده. ښه، راځئ دغه تعریف باندې بیرته د سر نه غور وکړو. موږ ویلې چې په یو هیواد کې دننه د یو کال په موده کې چې څومره خدمات او څومره توکي تولید شوي، د هغې هغه پولي ارزښت ته جی ډي پی ویل کېږي. ګوره څو شیان هم تشریح کړه، خو دا ویلو چې تولید شوي، یعنی دا باید په دې خپله په دې هیواد کې لاسته راغلي، که حاصلات یي که بل څه، نو دا باید په دې خپله په دې هیواد کې تولید شوي. ګورئ، دغه نور هم لږ تشریح کوم درته. مثلا یو زوړ کور دی، هغه په دې هیواد یا افغانستان کې وپلورل شو. د دغې کور چې پلورل شوی دی، دې ارزښت چې دی په جی ډي پی کې نه راځي، ځکه دا زوړ کور دی. خو که چېرته نوی پروډیوس شوی، تولید شوی، دا بیا راځي پکې. بل په دې تعریف کې مهمه خبره هغه ویدن کنټري ده، یعنی کم تولیدات دي، حاصلات دي، توکي دي، دا باید په یو هیواد کې دننه تولید شوي، یا نه دغه هیواد څخه یا دغه هیواد څخه صادر شوي. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم. که فرانسه چېرته د امریکا څخه کمپیوټر راواردوي، نو د دې جی ډي پی به د امریکا په جی ډي پی کې حسابېږي، د فرانسې کې به نه حسابېږي، ځکه دا د امریکا دي. نو دې ټکي ته هم ډېر فکر وي، یعنې ستاسو صادرات په دې کې حسابېږي، واردات هم پکې نه حسابېږي. یو بله پوښتنه شاید تاسو ته راپورته شي چې مارکیټ ویلیو څنګه معلوموي د تولیداتو، ځکه په تعریف کې دا تعریف ما دلته انګلیسي هم لیکلی دی چې په یو هیواد کې په یو کال کې دننه چې څومره خدمات یا تولیدات دي، د هغې هغه مارکیټ ویلیو ته موږ جی ډي پی ویو. اوس ګوره، مارکیټ ویلیو څنګه حسابېږي؟ دا ډېر اسانه دی، بالخصوص په پرمختللو هیوادونو کې څومره
فروشات چې کېږي، څومره تولیدات چې کېږي، هغې ته خو د احصایې کارمندان ناست دي یا د نرخونه مثلا ټول درج کېږي، که دکانداري ده، که کمپنۍ دي، که نورې تولیدي کمپنۍ دي، نو دا ډېر په اسانۍ سره کېږي چې معلوم شي. خو ځینې داسې چې هغه نه رجسټر کېږي ارقام، یعنې هغه ارقام چې ستا په اقتصاد کې نه رجسټر کېږي نو د هغې بیا جی ډي پي کې به نه راځي او هغه به یو قسم غیر قانوني کاروبارونه هم بلل کېږي. دا د جی ډي پي په اړه بحث و چې وکړو. دغه بحث چې موږ وکړو چې موږ جی ډي پي تعریف کړله، فینش ګوډز باندې پوه شو، مارکیټ ویلیو باندې پوه شو، ودن ا کنټري باندې پوه شو. دغه ته نومینل جی ډي پي وایي یا نومینل جی ډي پي یا نومینل خالص کورني تولیدات ورته ویل کېږي. یو بل ډول موږ لرو د ریل جی ډي پي چې هغه به څنګه کلکولیټ کوو او د دې ترڅنګ په جی ان پي به راتلونکي لیکچر کې موږ بحث وکړو. تر هغې پورې د الله په امان.